ګرانو مینوالو د کلي چکر درله در کوم په دې یخې هواګانو کې د کلي چکر هم مزه کوي. نو ځو او تاسو له در های سکوله پورې بلکې د ډنډو پوله پورې درله چکر در کوم او زمونږ کلی به هم وګورئ، د لارې ګودرې به هم وګورئ، پیړونه به هم وګورئ چې څومره خلک لګیا دي کارونه په پیړونو کې کوي او دغه پیړونو کې خښتې هم وځي. نو د هغه خلکو نظارې به هم وکړو، د یخې هواګانې به هم مونږ انجوای کړو، تاسو هم انجوای کوئ. راځئ موږ سره. دا د کلي لارې او دا د کلي پټي او دا پولې، نو ډېر خلک به د دې پولو نه واقف هم وي چې یاره هغوی به په دې پولو باندې ګرځېده، ځکه دا د هغوی کلی و او هغوی به اوس مسافر هم وي ډېر خلک پکې، نو هغوی به خپل کلی مس کوي. نو ستاسو ته دا کلی هم ښیم او درته به هم پته ولګي چې څونه ښایسته هواګانې چلیږي او بیا په دې کلي کې تاسو کمې لوبې کړي دي هغه به درته هم رایادې شي او د ونو د ښایسته ښکلې شان نظارې به هم ګورئ تاسو. بس د ژوند دغه ځغل کې به تاسو ته ډېر څیزونه رایاد شي او دغه ډېر څیزونه به تاسو په خپل ذهن کې خوندي کړي دي. د ونو د اواز های های مزه کوي جي. نو ځو او هغه مرام ته ځان رسو چې کوم ځای ته تاسو زه بوځم. راځئ موږ سره. دا د ټماټرو پټی دی او په دې کې ټماټر کرلی شوي دي. نو د ټماټرو نه پس به تاسو ته اوس مونږ پیړونه ښایو. پیړونو کې به ډېر خلک لګیا وي، خپل کارونه به هم کوي او دغه کارونو سره سره به هغوی خپل ژوند مخ په وړاندې بوځي. دا خښتې دي یو په دې پیړ کې مزدوران لګیا وي، غریبانان پکې خپلې مزدوریانې کوي او دلته دا خښتې وباسي. هی هی دا لاندې پیړ ته تګ دی او دلته ګراونډ هم جوړیږي د کرکټ، نو هغه هم تاسو ته ښایم او دعا کوئ چې زر جوړ شي. ماشومان لګیا دي خپل بوجۍ هم الوزئ رالوزئ. ویلی کېږي داسې چې دا څونه ایریا تاسو ته ښکاري دا نو وایي دې کې د کرکټ ګراونډ جوړیږي. الله دې وکړي چې دا ګراونډ پکې جوړ شي. زمونږ څونه هم ځوانان دي هغوی به د کیلونو طرف ته به زیاته توجه وکړي او زمونږ چې کوم ماشومان دي نو هغوی به د دې نشو تماشو نه به بچ شي او دغه د کیل طرف ته به د هغوی رجحان راوګرځي. واقعي چې سپرلی دی او په پسرلي کې ډېرې ښکلې ښکلې خوشبویانې وي او ډېر ښایسته ښایسته ګلان وي پکې. زما په شا باندې تاسو چې دا کوم ګلونه ګورئ دومره ښایسته ښکلې ښکاري. یقین وکړه چې د خوشبویانې د انسان فطرت او د انسان په وینه کې دا هغه ګلې شوي دي چې خوشبویي د انسان په فطرت باندې ښایسته لګي. تاسو ته د ګلونو دا چې کوم قسمه قسم ګلونه یې درته ښایم. راځئ موږ سره.